الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په نامه دا غلوی خدای چې مهربانه او بخښونکی دی. زه ټولو نه اول راغلي درنو میلمنو ته او د ANP زه د تحصیل خیبر صدر شاه حسین شینواری، یادالله شینواری ورسره داسې نور ملګري ټولو ته زړه له کومې ستړي مشي او هرکلی وایم. دا خو ښه شوه چې حبیب صاحب وویله چې موږ سیاستدانان یو، شاعران یو. یو درې شعرونه یاما چې کوڅه په کوڅه ګرځم لوی واړه راټولوم، کوڅه په کوڅه ګرځم لوی واړه راټولوم، مرکز ته د باچا خان پښتانه راټولوم. کوڅه په کوڅه ګرځم لوی واړه راټولوم، مرکز ته د باچا خان پښتانه راټولوم، او بیراغ ترې جوړوم د خیبر په تاتره، بیراغ ترې جوړوم د خیبر په تاتره، او د سرې سرې لپټې د هر کاله راټولوم. او د دې نارې د پاره چې پښتون دې زنده باد وي، د دې نارې د پاره چې پښتون دې زنده باد وي، دالر بر پښتانه سم او په غره راټولوم. بس یو څو خبرې به موږ وکړو چې ډېر خلک راغله او ځي او سیاست او آزاد امیدواران، خو په دې علاقه کې تر اوسه پورې داسې یو کار نه د یو پارټۍ والا وکړ او نه د یو آزاد امیدوار په حیثیت چې مونږه د دې خلکو نه منتخب شي، ځکه چې هر یو کس که اسلام آباد ته ځي نو د دې خلکو په علاقه باندې ځي چې دوی نه ووټ واخلي او هلته لاړ شي، او داسې ډېرې وعدې وکړه چې زه به داسې دنیا له راورانوم، داسې باله اوبه راولم او داسې باله بجلي جوړوم. خو که مونږ وګورو نو زمونږ یوه مسله هم حل نه شوه. تر ننه پورې نم د اوبو مسله حل شوې ده، نم د هسپتال مسله حل شوې ده، نم نورې داسې وړې وړې د تعلیم مسلې حل شوي دي. که سرکاري سکولونه تاسو وګورئ نو ډېر په بد حال باندې دي، یو شي سهولت پکې نشته دی تر دې حده پورې چې غریب خلک دي خو په دې پرایویټ سکولو کې 500 روپۍ فیس ورکوي، خو په ځان بوج تېروي، ځکه چې تعلیم چې کوم تعلیم په سرکاري سکولو کې دی نو په نشت باندې حساب دی. نو د ANP خدمات د چا نه پټ نه دي، انشاءالله چې موږ پر امید یو، او دا امید دی چې د دې علاقې لپاره به ډېر څه کا او دینه مخکې هم کړي دي او کا بیا وړې وړې ډسپنسرۍ دي، خو چې ورشي د یوې پټۍ سهولت پکې نه وي، د یوې ګولۍ سهولت پکې نه وي چې چا دې ورکا. تر ننه پورې د دې خبرې دې چا غم ونه کړ چې یاره دا زمونږ د خپل د قوم د دې علاقې خدمت کوونکي چې د دغو لپاره مونږ لږ څه وکړو نو مونږ به لږ ترقي وکړو. خو دا ترقۍ سوچ او فکر چې کوم دی دا ډېرو کمو خلکو په ذهن کې، لکه باچا خان 80 کاله مخکې چې کوم سوچ کړی نو دا نن چې کوم دا خلک دي او دا کینډیډیټ دي او دا انتخابات دي، دا هغه وخت د باچا خان سوچ دی چې دا پښتانه به یوه ورځ دې عدله راځي، او انشاءالله چې راغله دې عدله چې اوس په زمونږ د دې تحصیل د کور کلي کوڅو دا هر چا خپل ممبر شي او ورځي به او خپل مسله به ورته بیانوي او دوی به دا مسلې ټولې حل کوي. نو یو دوه شعرونه دي چې زما جونګړه کې لاټین ته په نفرت مه ګوره، زما جونګړه کې لاټین ته په نفرت مه ګوره، ستا په محل به زلزلې د انقلاب راولي. یو دوه شعرونه نور دي چې وړې خبرې نه غر مه جوړوه، وړې خبرې نه غر مه جوړوه، او غمازه هر وخت شر مه جوړوه.
او مونږه په خپل وطن کې پرېږده آزاد مونږه په خپل وطن کې پرېږده آزاد مونږ لا له خاورو نظر مه جوړوه د دینه پس به زه اوس یو خپل غزل وړاندې کړم ستاسو توجه غواړم اذان دی لږ